علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله سبحانه تعالی په سپیڅلي نامه خو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. خدا دې وکړي چې ټول ورته روغ جوړ ښایسته رنګینه ورځ مو پیل کړې وي. دغه زمونږ نن دریم درس دی، دریمه ورځ ده یا تھرډ ډے ده. نو نن په لومړنۍ برخه کې لغتونه وایو. زمونږ لومړنی لغت دی باکس. باکس خو پېژنئ خپله باکس ته وایي. ورډ سیکشن معنی د لغتونو برخه، ورډ سیکشن د لغتونو برخه. تھرډ ډے دریمه ورځ. لومړنی لغت باکس. باکس معنی باکس ته وایي. بوتل، بوتل معنی بوتل، بوتل. بیگ، بیگ بیگ ته وایي. بټن، بټن بټن یا تکمې ته وایي. پاٹ، پاٹ معنی لوښی. کلاک، کلاک دیوالي ساعت ته وایي. کپ، کپ معنی پیاله. پلیټ، پلیټ پلیټ ته وایي. پلیټ پلیټ ته وایي. همدغه شانته فن، فن پکې ته وایي. فن پکې. رابر، رابر معنی پنسل پاک. لغتونه یو ځل بیا وایم. باکس، بوتل، بیگ، بټن، پوټ، پاٹ، کلاک، کپ، پلیټ، فن، رابر. دا و د نن ورځې لاس دانې لغتونه. ګرامر برخه کې ګرامر سیکشن مونږه سبجیکټ پروناونز یا فاعلی ضمیرونه وایو. په انګلیسي ژبه کې فاعلی ضمیرونه ټول څو دانې دي؟ اووه دانې دي. څو دانې؟ اووه دانې دي. سبجیکټ پروناونز اولنی دی آی. آی معنی زه، آی معنی زه. یو، یو ته یا تاسې. وی، وی معنی موږ. وی، وی معنی دوی. هی، هی هغه خو د نارینه لپاره دا کارول کیږي. شي هم هغه معنی لري خو دا د مؤنث یا ښځینه لپاره کارول کیږي. شي. اټ، اټ معنی دا. نو وی هاف سیون سبجیکټ پروناونز ان انګلیش. موږ په انګلیسي کې اووه دانې فاعلي ضمیرونه لرو. آ، یو، وی، دی، هی، شي، اټ. اوس راځو ټو بي وربس ته یا کومکی فعلونو ته. دا چې سبجیکټ پروناونز تعریف څه شی دی، څه ته وایي، ټو بي وربس څه ته وایي، دا تعریفونه انشاءالله راتلونکي درسونو کې موږ وایو. اوس څنګه دي لومړني درسونه دي، لومړنۍ ورځې دي، نو یوازې تاسو څنګه کې ورسره اشنا کوئ. نو وروسته پکې ټول درسونه ښه صحیح په واضح سره تشریح شوي دي، نو چې هغه ته هېڅ تشویش ونه کوئ او انشاءالله ښه په واضحه توګه سره تشریح کوو. نو چې کتاب کې څه لیکلي همدغه شان ته سره وایو. او ویډیو هم ډېره غټه نه راولو چې ویډیو هم لنډه وي، مصرف هم کم راشي، ډېر څه پکې هم وایو، ځکه ډېرې خبرې پکې نه کوو. ټو بي وربز کومکي فعلونه. اولنی دی آی ایم. ټو بي وربز کوم دی؟ از د ایم د آر ده. دغه درې دانې دي. از ایم آر دا چې دی ټو بي وربز دی د پریزنټ ټینس دی. آی ایم معنی زه یم. آی ایم زه یم. آی ایم معنی زه یم. یو آر، یو آر ته یې یا تاسې یاست. وی آر موږ یو. وی آر موږ یو. دی آر، دی آر دوی دي یا هغوی دي. هی از هغه دی. هی از هغه دی. هی از احمد، هغه دی احمد. شي از هغه دی. شي از لیلا، هغه لیلا ده. نو هی د نر دپاره، شي د ښځینهو دپاره راځي. اټ از، اټ از معنی دا دی. اټ از ا کمپیوټر، دا یو کمپیوټر دی. نو اوس راځو د محاورې برخې ته. کنورسیشن یا محاوره خبرې اترې. های، هلو څه معنی لري؟ د سلام معنی لري. موږ مسلمانان زموږ کلچر څه شی دی؟ السلام علیکم ورحمت الله. انګریزان څه شی وایي؟ امریکن های هلو وایي. ګډ مارنینګ، ګډ مارنینګ سهار په خیر یا ګهیز د نیکمرغه. ګډ نون، ګډ نون غرمه په خیر. ګډ افټرنون، ګډ افټرنون ماسپښین په خیر. ګډ ایونینګ، ګډ ایونینګ ماښام په خیر. ګډ نایټ، ګډ نایټ معنی شپه په خیر. ګډ میډ نایټ، ګډ میډ نایټ معنی نیمه شپه په خیر. هاو آر یو، هاو آر یو څنګه یې؟ هاو آر یو څنګه یې؟ آی ایم فاین ښه یم. آی ایم فاین ښه یم. اینډ یو، اینډ یو او ته څنګه یې؟ آی ایم ګډ، آی ایم ګډ زه ښه یم. تینکس مننه. کورنۍ وظیفه لاندې پښتو جملې انګلیسي ته څنګه کوي؟ چینج کوي او تبدیل کوي. زه یو هلک یم، ته یو نجلۍ، زه یو شاګرد یم، زما پلار یو ښوونکی دی، احمد ته زنګ ووهه. لکه موږ دغه کې وایو چې آی پروناون سبجیکټ پروناون ده، نو زه معنا ورکوي یو هلک ته بوای وایي یم، نو ایم. آی ایم بوای، آی ایم بوای زه یو هلک یم.
باقي جملې تاسو څنګه کوي په خپله باندې جوړې کوي. نو دا اوس مونږه د نن ورځې درس چې په سبجیکټ پروناونز مو پکې ووې چې ودانې دي هی شي ایټ آر یو وی دی، همدغه شانته کومکی فعلونه یا ټو بي ورب مو پکې ووې چې 3 دانې دي از ام آر ده او 10 دانې لغتونه وو او کنورسیشنل سنټنسز وې، محاوروي جملې وې. تر راتلونکي درس مو په پاک سیکشن تعالی باندې سپارم، درس په خپلو کتابچو کې مو ولیکئ، یاد یې هم کوئ او تر راتلونکي درسه ښې چارې، بای پاک کلام مال. له لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.